عزیزانو د عظیم انسان بیان ستاسو په مخ کې را روان دی. 13 جمعه باندې ما ستاسو په مخ کې دا عرض کړو چې عظیم انسانان یوازې په غریبانو کې نه، عظیم انسانان په بادشاہانو کې هم تیر شوي. لوی بادشاہ د زمانه بو او هغه به د الله په نيز باندې یو عظیم انسان. علماء لیکي چې یو خزه او خاوندو ډېر غریبان او داغه ملک بادشاہ چې نو داغه متعلق دا مشهور وا چې څوک ولا ورشي او ست توفه او ډالۍ ولا یوسي نو هغه ولا ډېر لوی انعام ورکي. نو د خزې خپل خاوند ته وی چې سړیا مونږ خدای غریبانی تم دې بادشاہ لا ورشه کنه کسې درکړه. هغه ورته وی چې خزې هغه بادشاہ لا خو خلق توفه او ډالۍ وړي نو مونږ سره سدي. خزې ورته وی چې نور څه خو نشتا، خود پشکال میاشتا او بارانونه شوي دي او دا ډنډې ډکې دي د اوبو نه. نو دینه به درته منګی ډک کما سر به وتړم او دا ولا د خپل ملک توفه یوسه. ول ډېره ښه ده. منګی د ډنډې د اوبو نه ډک کړی دی او سر یې ولا تړلی دی او بادشاہ چې و نو هغه د 2 میاشتو په مزل لرې و. ښځه ورسره شوه او میړه یې د کلي نه بار وویستو، د خدای په امان یې ورته ووی او رخصت یې کړ. دا کور تراله او دسې وکړه او په مصلی ودرېده او 2 رکعاته نفل یې وکړه. عزیزانو خدای دې توفیق درکړي چې 2 رکعاته نفل وکړي په دې نیت باندې چې خدای زما سہاجت ته او درنه غواړم. 2 رکعاته نفل وکړي او بیا خدای ته التجا او دعا وکړي، الله تعالی هغه کار بیا خامخا کوي. نفل وکړه مصلی واچولا او په ودرېدا او نفل وکړه. مولانا روم وی چې زن مصلا باز کردای از نیاز، زن مصلا باز کردای از نیاز، رب سلم ورد کردا در نماز. خزی مصلا واچولا په مانځ کې دعا وکړه. څه دعا وکړه؟ رب سلم ورد کردا در نماز، اے خدایا
زما خاوند د 2 میاشتو په مزل باندې لري لاړو، خدا صحیح سالم اورسه او بیا په ډکه منګول واپس راولا. دا دعا 2 میاشتې کې سړی بادشاہ ته ورسېد او درخواست یې وکړو چې صاحب یو سړی راغلی دی او څه تحفه یې راوړې ده. بادشاہ ویل راننه باسئ، چې دننه بوتلو سړی په خیر رالی جوړې په خیر. خیر شه بچیا څه دې راوړي دي؟ ورته وی ماء الجنه، د جنت اوبه مې راوړي دي. بادشاہ ورته وی ماشاء الله سبحان الله الا لک، ګلاسونه راوړي چې دا د جنت اوبه دا ټول د دربار خلق اوس کی. ګلاسونه راوړو، اندازه وکړي چې 2 میاشتې کې په منګي کې کومې اوبه پراته وي نو چې د هغې به بوی څنګه وي او د هغې به خوند څنګه وي. نو اول هغه ګلاس بادشاه وڅکلو او الحمدلله یې ووی او بیا یې وزیرانو ته ووی چې وڅکئ. وزیرانو خیال وکړو چې د 2 میاشتو اوبه دي، خو چې بادشاه وڅکلې نو بیا جنیجو څه کار و چې نه به یې څکلې. نو وزیرانو هم ټولو هغه ګلاس وڅکلو، چې ویې څکلو نو اوس بادشاه دې سړي ته وایي اسې دا ټکی یاد لرئ چې د عظیم انسانیت دا څومره اوچت شی. بادشاہ ته ګوره او د څښا اوبو په عوض کې دې سړي سره خبرو ته وکړو. ورته وی وسړیه دا تا خو دومره لوی عظیمه تحفه راوړې وه چې په خدای قسم که ما سره د دې قیمت شته چې زه یې تاله درکړم. خو زه د دې په بدل کې به یو حقیر غوندې شی زم درکم. حکم یې وکړ چې دا سړی خزانه ته بوځي او دا منګی ورته د سرو زرو ډک کړي او بیا د دریای دجله په دې غاړه باندې دا سړی تیر کړي. دا ورته وښایي چې دلته اوبه وګوره دریابونه بیږي، دلته قیمت ستا د اوبو نه و، دلته قیمت ستا د دې اخلاص. عزیزانو دا واقعیا شارحینو د حدیث د یو روایت په ضمن کې لیکلی ده. روایت دا دی چې په قیامت کې به الله چې چا ناراضي شي نو داغه ګناهونه بم په نیکۍ بدل کی. نو شارحین د حدیث چې دی هغه په دې کې متردد دي چې ګناه په نیکۍ څنګه بدلی. دا شی عقل نه بار دی. نو که تاسو خیال وکئ دین د عقل شی خو نه دی. دین خو هغه شی دی چې چرته د انساني عقل خاتمه وشي هلته د دین ابتدایي. نو شارحین د حدیث وایي چې عقل دا تقاضا نه کوي چې ګناه به په نیکۍ څنګه بدلیږي. نو شارحینو دا واقع لیکلې ده چې تاسو وګورئ د دنیا بادشاہ چې وغواړي نو هغه څښا اوبه په سرو زرو بدلی. نو قیامت کې چې الله وغواړي نو هغه ګناه په نیکۍ نشي بدلولی.
نو زما عزیزانو په بادشاہانو کې دومره عظیم بادشاہان تیر شوي دي چې عقل ورته حیران. او دا ټول سبق چې و پیغمبري سبق و. هر یو بادشاہ د پیغمبر د شان او داغه د تعلیماتو نه به خبرو. نو د الله مهرباني به چې وشوه نو هغه رنگ به پې وختو او داغه خصلت او خوی چې دی هغه به هم داسې شو. لکه تاسو وګورئ د موسی علیہ السلام زمانہ ده او یو سړی دی هغه ګډې سره اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سره خو دې سره سره خدای هم یادوه. نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته ستړی به چې لږه چاپی درته وکړم. یا الله ته به چرته زما د دې ګډو د چیلو ډېر مزیدار پی دي چې دا در باندې وسکم. یا الله ته به چرته جامې به دي خیرني چې درته ووینځم. دا یې وظیفه ده. اوس عزیزانو په ظاهر که تاسو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی. که ستا دا عقیده ای چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بش. که ستا دا عقیده ای چې الله ستا د ګډو د چیلو پایو ته محتاج دی نو کافر بش. که ستا دا عقیده ای چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی نو کافر بش. دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر دي او شپون لګیا دی دغه وظیفه کوي. موسی علیہ السلام پر راپیښ شو. هغه ورته وی چې دا څه هغه وی صاحب زه وظیفه کوم خدای یادوم. هغه ورته ظالمه دا څنګه خدای یادې دا خود کفر الفاظ دي. الله دې کدا عقیده رااله چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو په ټکی به کافر شي. ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چا ته محتاج نه دی. نو دا خود کفر الفاظ دي. اشپون ورته وی چې اے موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خوش پېته کاله وشو چې زه دا وظیفه کوم. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې شپېته کاله وشو چې بیړه دې غر کړه. هغه ګډې او چیلې په ځای پرې خو ولاړو نسکور په یو کنده کې پروت ته جاړي چې خدای اوس زه څه خبرې مې چې ته څنګه خدای او څنګه یادېدل غواړي. ما ته څه پته لکه زمونږ دا زمانہ اوس وګورئ د سپینګیرو بوډاګانو نه تپوس کوي چې کاکا تاسو خدای څو منئ نو دا خو به وایي چې یوې منم. لیکن تا سره د خدای په یووالي څه دلیل شته؟ ته خدای ولې یو منې؟ دلیل لرې؟ نو به وایي نه. نو دا یاد لره چې خدای څوک یو مني او دلیل ور سره نه دا ایمان ناقص دی. دا ایمان کامل نه دی. الله چې یو منی نو داغه د یووالي دلایل بزده کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منی نو داغه د پیغمبره
باندې دلایل بزده کوي چې داغه د پیغمبرای دلیل څه دی. نو که خدای یو منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی. که پیغمبر یو منی او خاتم النبیین منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی. تاسو خیال راغی لکه هغه ورځ د قادیانانو یو کتاب ما ته چاراک باغی کې حواله ورکړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبی بعدی حدیث چه ده دا حدیث غلط ته پیغمبر دا نه دی ویلی چې ما نرستو ببل پیغمبر ناراضي او اواله ورکړی دا په تفسیر در منصور باندې. تفسیر در منصور صف فلان دالی ا کتاب ما تدلته یو سړی را ما هغه حواله چې وا په تفسیر در منصور کې وکړه نو حیران شم چې دا روایت د حضرت عائشه دی چې تفسیر در منصور نقل کړي الته بیان څه شه دی او مرزایانو ته جوړ کړي څه شي. نو ماوي چې دا ظلم په دې ملک کې دا د حکومت دی چې په اسلامی مملکت کې قادیانی غوندي کافر او مرتد ته د پمفلټ شای کولو څنګه اجازت ورکړل شوی. سره د دې چې ستا د ملک صدر چې دی کتا سوداغه تقریر اوریدلې الصلاۃ والسلام علیک یا علی خاتم النبیین وای کنه وای تم داغه تقریر اوریدلې الحمدلله رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. نو تا خدای په دغه کاګوستر ګړون کته چې خاتم النبیین و خاتم النبیین باندې سپی اختدی او چکونه لګئی او ته د ملک سربراه او د ملک بادشاہ ته دوی ته لګام نشي اچولې. اوس کومګ داغي خلاف سوایو په مونږ پابندی لګي یا مونږ جلسه بنديږي یا زمونږ جلوس بنديږي چې تاسو امن عامه خاطره جیلونو تلار شي ځکه چې قادیانی ته سوای ما او د قادیانی دغه باطل مذهب د تشهیر د پاره ملک عام اجازت ورکړي. نو هغه کتاب ما سره پروت ته دغه ټوله حواله زګورم او هغه نه بعد به بیا سره ګور خدا یو مې وکړه تفسیر در منصور باندې چالت دې څه شی او د ذلیل بچو لیکلی سي اخو صفا الفاظ دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. ز خاتم النبیین ما نرستو ببل نبی هم ناراضی او ما نرستو ببل رسول هم ناراضی. نو زما عزیزانو ختم نبوت عقیده د مسلمان په فرایضو کې ده. دا به د مسلمان ایمانی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی د نرستو ببل پیغمبر ناراضی. نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شپون جاړي چې خدایا زه څه خبرم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي. عزیزانو خپه نشئ تاسو تجربه وکئ مونږ نور مذهب خو پرېږده
زمونږ دا کلمې د عام خلقو نه اورېدل شروع کوي، ټول خلک کلمې غلطې وایي، ټول غلط. لا اله الا الله وای دغه زده کوي، خالی د جمعې په مونږ کار نه کیږي، بجلیګر مولا پسې والله کم دا خلاص کی. بجلیګر مولا ځان له بچرته خدای په قهر اختی، زولنې به په خپو کې پرتی وي او خدای خبر چې کم دوزخ ته به راکاږي. ته پوه شې دغه زده کوي لا اله الا الله. ګونګونه مو کما خوانه اورېده. لا اله نشته د معبود برحق. وای لا اله نشته د معبود برحق الا الله، سوا د خدای. لا مانا ایچ نشتا، ایچ. او کشتنو څوک دے الا الله. علماء متکلمینو کی یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه ده. ایچ لا موجوده، ایچ شی نشته. هلکه دا تاسو چې یې وای مونږ ایچ شی علماء را ټینګ کړي دي چې دا موجودات کائنات وغیرہ وغیرہ دا څه وایي. هغې ورته وایي چې کم شی به چې شبا نشت کیږي، سبا به چې کم شی نشت کیږي، داغه نن تصور د نشت جائز دی. سبا به چې کم شی نه نو کته نن وای چې نشته نو دا جائز دی. موتو پیغمبر فرمایلی دی موتو قبل ان تموتو، مړه شي په خوا د مرګ نه، چې لا مړ نه نو ځان مړ تصور کا. نو چې په ژوند ځان مړ تصور کې نو مړ اغلا کوي. ها جی مړ زنا کوي، مړ شراب سکی، مړ کم گناہ کوي. نو چې ته ځان مړ تصور کې نو هیڅ به نه کې چې زه مړ یم. یو خو هغه مړ دی لکه یو ملا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا پخا کې د ثواب دی، کیر پوخ کې دا ثواب دی، پلانې پوخ چرک کچالول کو نو نیغ به جنت ته ځي. دا ملا خزه اورېدلې دي، هغه خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه ځم، چرګ حلال کړی. چا ملا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم ځای ویل خو تال ته مانځه کې ویل چې چرګ چا حلال کو نیغ به جنت ته ځي. نو مام دا چرګ راونیو چې زه جنت ته لاړ شم. ستا ویلې خدای کور روان که دا خو زه خلکو ته ویم، ځان له خو نه ویم. ولې د چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زه مړ یم. ویل سړیا په آرام کېنه، مسله دې کړې وه. ویل مړ یم، خلق راله مړ دی، ملا مړ دی، ملا مړ دی، ملا مړ دی. مړه ویلم بولو په کپنې کو. ښځې ورته ویل پاسه بیختی وزه خخولو له دې وړي. ویل زه مړ یم، چرګ دی ولې حلال کړی؟ مړ یم مړ. وی جنازه دی روانه مړه وړی دی دیریله چې لحد کې ورکوز کړی دی. ښځې ویلو درېږئ مال یې څه وصیت کړی ورکوزه شوې ده. ویل خښتې در پسې لګئ بیختی وزه بندی دی. ویل مړ یم مړ.
اچرګ ویل خودره غنو پاس چرا ټوپ کړه دے आवाज کړه دے ویل خلق واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی دے راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ویل د چاپلار خو به تعالی کی نو یو وروړه هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو یو موتو قبل ان تموتو د پیغمبر فرمان لاندې ځان مړ تصور کی نو چې ځان مړ تصور کی نو ټول ګناهونه بدر نه سلب شي د ګناه اراده به ختم شي بالکل چې زه مړ اره ګناه ته چې ورځي نو ته به وای چې زه خو مړ خدا ګناه نه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی وې صاحب ما ته داسې یو ټکی وخایا چې زه پاغه عملو کوم او په جنت تلاش اره ګناه نه نشم منی کېده و یو ټکی راته وخایا ویل بچیا دروغ موایا ویل بس چیټی غلا پسې تله دے خیال کړي دے چې کده پیغمبر مجلس تلاړي هغه ته خو خدای ارڅ خی او راته وی چې تا خو غلا کړي دا نو خلق به وی چې هوی دا خو غل دی او کوم چې نه مې دا کړي نو د دروغ نه مې توبه وسته دا دروغجن بش غلا پرېخه زنا پسې تله دے التدا تصور ورغله دے چې که پیغمبر تپوسو کو چې تا خو زنا کړي دا کوم چې نه مې دا کړي الته مې دروغ نه توبه وسته دا او کوم چې کړي دا نو خلق به وی چې دا خو زنا کار ټول ګناهونه په دې یو توبه پرې خو زما په خبره پوهیږئ زمون توبه چې دی عزیزانو هغه وی په خله لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګ پخله لیلا پزړه کې ټک د پاسه برګ پخله خندا پزړه بېمانه مسلمان والی او سر د سانډا سرمند میخه د ورځې شیخ د شپې خوري پر دی معلوم تسبیحم لاس کی نیکمی بزرگمی او چې پردې مال په پیښ شي الله دې امان راکړي عزیزانو پردې مال دا وره یو پیسہ دی چې پردې په گردن پاتې شو یو پیسہ په قیامت کې به الله وایي چې ټول ګناونه دې معاف دي جنت تزا خود دې سړی یو پیسہ در باندې و اور کنو بیا ځه د بمنډه کی چې با سره خو پیسې ډېرې وینو هغه پیسې به د جهنم په بیخ کې ورته ښکار شي تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې دی به ورپسې ورټوب کی ا پیسې به راوالي چې پاس راځي نو ا پیسې به بیا وروغورځي او یا زرا کاله به دغه سي غوپې په جهنم کې په یو پیسې پس یو لیش زمکه دی چې پردې لاندې کړي و یو لیش زمکه دا وړه طبقه زمکه به په غاړه کې وي او خدای ته به پیش دا وړه طبقه زمکه به زولنه وي او ستا غاړه کې به پرته یو ته به خدای ته پیش یو لیش پرون میں په یو قبر تقریر کولو ما وی خبره واوري دا ټول غړ زیړ ولاړ یی د مولا خبره خو درته د اوخ پوسکای ښکاری بباد آمد او بباد رفت و یو ټکه او من یو چې یو بزرگ د بل بزرگ په قبر تیرې ده ورته وی سال ده هغه لاندې نه ورته आवाज وکړو چې پاس نه صد حال پختنه کې چې لاندې راشي نو درته پته به ولګي نو لاندې تل خو د ارچا یقیني دي نو چې ورشي هر شی به په خپل سترګو وګوري بیا بلا سونه مروړې او خدای ته به التجا کوي چې یا الله واپس مې ولېږه چې ته څه ویا بکوم
الله به وی د خدای یو وعده وا او رښتیا وا. دنیا کې درته پیغمبران او کتابونه را لېږلیو او ورسنه پوه وې اوس یې سم نه کیږي. نو زما عزیزانو عرض داو چې سوچ وکړئ مونږ د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ یو. د تباہی طرف ته روان یو، د ترقۍ طرف ته نه یو روان. دا د پاکستان حکومتونه پشکرو غل خوري چې ملک په تړقۍ روان دی، ملک په تړقۍ روان دی. ملک ستا په تړقۍ، ملک ستا په تړقۍ روان دی، ملک په تړقۍ روان دی. ملک ستا په تړقۍ، ملک ستا د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ. هره ورځ هغه غشي ستاسو په سینو نه نوځي چې تاسو سره د هغې علاج نه. غشي ستا ملک په ترقۍ روان دی. تاسو وګورئ د بجلی په دې بیلونو کې یو فیول ټیکس لګېدلی دی. فیول ټیکس، فیول ټیکس پار بل کې 100 200 تا به بجلی نه خرچ کلی وای بدا فیول ټیکس دی. ستا د ملک پیداوار دی بجلی، ستا د ملک، او پاغي کې د دوی چې څه خوخه هغه در باندې لګي. انکم ټیکس وګورئ، انسپکټران په دکانونو باندې ګرځي. ستا څومره انکم دی او دکان څومره کوي دا او څومره د ورځې ګټې او سکول کې دې څوک سبق وایي او پلانې څه چل کې کړه دې ښی او کبدي د انکم ټیکس شیټای چې در پسې راشي التبزی کده نه ورکه حوالات او جیل کې بدیا چي. دا عذابونه دي چې پتا سو نازل. د خوار او د غریب یو کور یو جونګړه بې 1200 روپے ټیکس به پیو لګي جڑا چاته کې. او بیا دنیا کې دولت او سرسترګه چې نو خوار شي تاسو جڑا سو کوي. تاسو دا شیخان میخان چې دفترو ته نږدې ورشي دا سه منډم در کیدل. جزا شیخ صاحب گینی اس پولیس ته आवाज کوم چې ودی منډه وې. نلته یو غریب دې 100 روپے بل په دې بجلی راغل. یو باتای دا 100 روپے بل ورغه چې یو باتای دا ول بل داخل کنو بیا جګړه کوا. تاسو خدای هلاک کچ هلاک شي. په دې دفترو کې ناس تو تاسو هلاک شي چې سړی بچی درته نخ کاری هغه سره خبره په سم خله نه کوي. خبره یاوریم نه. دا ملک د دوی د پلار او د نیکه دی. د دې شاهانو د غټانو د نوابانو د پلار دی. چاته چې سپیشل جنریټرې لګېدلې دي. هاوس رینټ وګوره، هاوس رینټ په خپل کور کې به اوسېږي او کرای بدل حکومت درکوي. دا وزیرانو ګوره اوسېږي په خپلو کورونو کې او 15,000 او 10,000 روپۍ میاشت د حکومت نه د خپل کور کرای دی علي. په دې پوهیږي خدایم خوار نه کا پوهیږي په خبره. هاوس رینټ زه وزیرم ملک ټیپر کومه، ملک می ټیپر کړو ځکه چې زه منسټر یم او کوسېږم خپل کور کې او 10,000 روپۍ کوي. زه اوسېږم خپل کور کې او د خپل کور کوي حکومت لور کوم. وزیر اوسېږي خپل کور کې الټا کوي د حکومت نه علي. دا داسې په خبر ګوروند حکومت ته او په خبر ګوروند قوم دی. دا پټه پوروند قوم چې دی دا اوسم دی خلکو پسې منډې وای او ټوکرای ټوکرای ورته کیږي. دا نه وای چې تاسو خدای هلاک که زما یو جونګړه د پلار راته پرېښې د خټو کوټه پاغې ولې ټیکسو لګېد. ما یو دکان دی پکې مې د 500 روپو کریانه چولې ده
بچولا پکې روټای نشم پیدا کولای، زه تاله ټیکس څنګه درک؟ ته ملک بغیر ټیکس نه چلیږي، ملک او نه چلے دو مانه دا ګیره کله کوي، د شاهانو خرچ کم کوي. نن ستا د کرکټ په میچ باندې کروڑونه روپے خرچ دی د ملک، دی که نه دی؟ ډېر ښه ډېر ښه. تاسو غریبان هم په کور کې ټلویزیون ساتلی، ټوله ورځ کرکټ میچ ته ناست دي، ساتلی م دي که نه؟ ووایئ پهیمه د غریبانو دا خواران دا خړمخي نه د سوټمارې زامن دویم رنگین ټي وي په کور کې ساتلی دی، ټوله ورځ کرکټ میچ ته ناست. دا زمونږ بچي وګوره حرامیان، د حرامو د نطفې پیدا، دومره ریډوګان هم ورته اغستې، کم ماشوم چې ګورې غوږ ته یې نیولې داسې کوي که نه کوي؟ کم یو د ډم زوی چې ګورې غوږ ته به یې ریډو نیولې؟ څه چل دی هلکه د سوټۍ زویه؟ کرکټ میچ اورم. تاسو خدای هلاک کرکټ میچ اورېدل په دې پاکستان کې ډېر ضروري دي. کرکټ میچ اورېدل. ورشه په شیباغ کې چې کوم سټیډیم جوړ شو کرکټ میچ د پاره، 100 کروڑ روپے پہ لگېدلي دي. چاته پته ده؟ یو ارب روپے پہ وہ لگے دے، یو ارب روپے پہ کرکٹ میچ. ورشه ډیفنس کالونه سره چې کم سټیډیم جوړیږي د شاهانو د خزو ګډېدو د پاره، پاغې به 1.5 کروڑ روپے لګي. ستا خزې لدې په میچونو له او ګډېدو له سټیډیمونه جوړیږي، او ما د روټۍ ګټلو ته نه پرېږدې. دا ستاسو ملک دی، دا هغه ملک دی چې سبا به بیا دا ذلیل قوم چې دی دغه نن چې بر سر اقتدار دي، سبا به بیا دی له ووټ ورکوي او دوی به بیا کامیابوي. کوئ به که نه؟ تاسو به وګورئ. ته وایې لګیا ته ورشه چې ځان ته څه وایي هغې ورته. زه قطعا عزیزانو نه امید یم د دې ملک نه چې دا ملک بم چرته د سړي زامن کیږي. زمونږ اولاد تباه شو، بچی تباه کیږي. ورشه ستا په دې ملک کې وګوره د دنیا 18 لکه روپے ستا د صدر په یو ټي وي سټیشن لګېدلی. منصوبه د 1 کروڑ ده، 1 کروڑ روپے به ټي وي سټیشن باندې لګي. د پاکستان ته د سټیډیمونو جوړولو ډېر ضرورت دی، د پاکستان ته د ټي وي سټیشنو جوړولو ډېر ضرورت دی، د پاکستان ته ستا په غرونو کې بوسټرو لګولو باندې ډېر ضرورت دی، او کدی پاکستان کې غریبو ته د روټۍ ضرورت. سرکاری طبقه وګوره هغې بیړه تباه ده. دا ستا سرکاری خلق چې نن رشوتونه علي، دا ګرموی ما د کلرک 900 روپے تنخواه ده، 900. دا چې 9 سره 9 پیدا نه کی په میاش کې د دا مور به خټی کوي چرته د بچوله به روټۍ پیدا کوي. پولیس پیان پولیس مونږ ټول وایو پولیس خراب دی خراب دی خراب دی. 1 کروڑ زر خراب دی. ځه بم په ځای جیب لټوي، په دې چوکونو کې ولاړ دي، بم نه لټوي جیب لټوي. خو تاسو په ایمان ووایئ چې د پولیس د سپایي 200 تنخواه ده او 24 غنټې د تاڼې نوکر دی. اسې د انصاف خبره کوم او شرط انصاف نه باشد که تو فرمان نه بوری.
دی چې 24 غنټې ټوپک په اوږه په دې سړک وګرځي او 200 سره 800 نورې پیدا نه کی دی به ښځه چرته ټاټکي له راوباسي ټاټکی به پې چلی روټۍ به پیدا کوي وایه که دا به څه کوي نو زما عزیزانو زمونږ ملک بیړه تباه ده که تاسو وایئ مولیانو مو څه اخیسته شروع کړي نو مولا اوس څوک مولا خو ما تاسو ته ویلي وو چې سړي ما ته وایي کشمیر ته تلی مال نه یم تلی ویل ته څنګه مولا یې چې کشمیر ته نه یې تلی مال ته تلی ویل نه زم نه یم تلی نو مال د دوس قوم امام چرته غیرتي کېدی شي و چې څنګه ته داسې زه یم بیختی وزه ته نه یې تلی بې غیرته زم بې غیرته نه یم تلی نو چې څنګه ته مردار خورې داسې زه بچ پاتې کېدی شم چې اوس وزیر صاحب جماعت لراشي وایي ملا صاحب دا 50,000 روپۍ شکرانه مې رالیږلې ده راوړې مې ده قبول یې که زه وایم قبول نه اومه پیړۍ د جنت ته لاړه بیړي دې غرقه شو ځکه چې زم تاوږی ساتلی یم که نه په دې جماعت کې ناست یم په ایمان ووایي زما د جامې تپوس دې کړی یاره ووایي په ایمان چې د ملا خختک سوری د بدې ورځې او په سجده پریوځي او هر څه یې ښکاري او ورته وګورئ نو یو به وله پرتوګ راوړئ چې وایي چې وایي دا به وایي چې ملا صاحب شرمېدلي یله غوندې دا به داسې به وکړئ خدایم بیخ په هغه څخه سرمن وباسه د ګډوري عام یو سی بل جماعت لی ورکړي ځکه چې دې ملا ماله د استنجا لوټې نه وې راکړې چې ورغلې نو ټول کال ملا ستا سرسایې او سرمنې ته ناست دی نو چې هغه له 50,000 روپۍ راشي خدای پرستی چې هغه د وزیر هغه اومه پیړۍ م جنتي کي ځکه چې زم تاوږی ساتلی بیا وګورئ په دې خبیث ملک کې ټوله ورځ د ملا چڼی ګرځي په کوڅو کې وظیفه لیا او ایماندار هغه ستا سخا او مردارې ټوکړې او پیشو جوټه کړې ترکاري هغه راوړي نو د ملا د جماعت خوراک نو زم په دې مردارو د بدې ورځې عادت شم که نه که داسې نه ده د بدې ورځ ملا په مصله ولاړي ټوخي اول دا جماعت دا زه چې پکې ناست د دې امام په سترګو ړوند دی په دې مصله کله ولاړي الحمدلله ټول سلام وګرځئ کېړی ونیسي او دا چاو نه وی چې هلکه پیجي صاحب ټوخېږي او بوتل شربت درته راوړ په دې جومات نام کوفه ده دا خدای چې زمونږ د دوایانو دکان دی او ستاسو دا د جمعې د ورځې چنده چی قسم په خدای دی چې په دې د حافظانو دوایانې او دی لوړه او چینی پیالي او تسمارخانی چې زمونږ وګورې او خبرې مو ګورې نو ریل ګاډی بیا رانه کوي په بجلیګر کې زه امام ومنو ټوخېدم نو یو ورځ ټوخېدم بله ورځ په درېیمه ورځ د دې لنډۍ او ما تل څه ټوخ ټوخ کې چېرته علاج نه کوې مال پیسې را سره نشته چې شربت واله ما تل نو بیا مه ودرېږه په مصله خو چې ور بیا مه ودرېږه د دې مرۍ نه مې ونیو چې ومې نیو یو څو جقه مې ورکړو د جومات د کړکۍ نه مې بار وغورځو او ورپسې مې ور ټوپ کړو په دا خېټه مې یو څو ټوپه ورته وه مال دې له د ایمان نشته چې دا 2 روپۍ واله چېرته ټوخي ګولی پې واله په مصله مه ودرېږه بیا په ټوخي تاسو داسې خدای پیژندلي د خدای د کور څوکیدار درته سپک ښکاري خدای سپک او ورک کړی د خدای د کور جاروکخ درته سپک ښکاري خدای سپک او ورک کړی د ښځو د جواب پاتې نه شوی د ښځو د جواب دی که زمونږ ښځې وایي زه صدر روډ له ځمه وایي چې ښه ښه زه به در پسې رسته نه جارو واخله که د غریبانو ښځې وایي زه په بوم یا صاحب له ځم خپو کې مې باد دي دا شیخونی ورته څه ویلی شي چې ته مه ځه
کوي شیخ بابر بابا لازم الته مالګه سټمه پړمې تیار راځي کوي الته دیوانه بابا لازم غیب علم دی را باندې په مونږ غیب علم هم ډیری زمونږ په دې خزو غیب علم ناست کمې غریبې خزې چې چکر لړو شي غیب علم پکینی تت ورته کولی شي د خدای کور له سپک ګورئ سپک او ورک شوئ ذلیل او رسوا شئ د چا د جواب نه یې زاړه ګیدړان در نه جوړ دي سوړې پناه کوئ سترګې نشئ راښکاره کوئ او نور به ذلیلېږئ نور به خوارېږئ نور به رسوا کېږئ تاسو به د ځان تماشې وکئ قسم په خدای دی هغه آفت به در باندې راځي هغه آفت چې د نوح علیه السلام غوندې به ستاسو لاشونه پړسېدلي پراته او کارغان به غوښي داسې عذاب به در باندې راځي د امریکې صدر ریګن نامه ده د ریګن ښځه خدای راونیوه او د سینې کینسر شو کینسر پیژنئ ناسورې شو د ریګن اعلی طاقت ته نن په ملک او دنیا کې سینه یې ته غوسه کړه او ریګن د خپلې ښځې سینه بچ نه کړی شوه نو تا چې خدای راونیسي تا به څنګه بچ تا به امریکا بچ کړي امریکا خو ستا ملګری ده ورځ بیرته در باندې روس بمباري کوي او د ورځې در نه 50 مړه کوي هغه دله چې تا ته رارسي ستا به بیړي تبایي نو زما عزیزانو په دې کائنات کې بل څوک نشته سوا د خدای نه او خدای چې د چاوي نو دا غار څوک دی والله العظیم چې ته عظیم انسان شوې ته به په کور کې پروتې په کور کې او په سړو کې به درنه مګي یریږي حضرت عمر د شپې گشت کولو په خپل خار کې یو کور کې د مور او لور جګړه وه مور وی بچیا لا په دې پایو کې لګي او بو واچوا کم دي سبب پیسې کمی شي لوري ورته مور امیر المؤمنین اعلان کړی دی چې کچا پایو کې او بو واچول نو سزا به ورکو پایو کې او بو نن استعمال کې وګوره د پایو کې او بو وګوره ګجران پکې بیلې واچي چا ګجرانو نه سوکوالیا پکې بیلې واچي دکاندار ته چراشیا پکې بیلې واچي ستاده ذلیل قوم سره خخت وړ کړی دی او د کورکمان په نرخ خرڅی کړی د کورکمان قسم په خدای دی چې ستاده قوم د سپو غوخه د ګډورو په نرخ خرڅی کړی زمون په دې کلی کې یو قصاب دی د مردار اس په غوخه په دې قوم خرڅی کړی او خورولې دي د مردار اس په غوخه شل کاله وشو چې دا ملي دي داغه قص چې زه د لوګي مړ کېږم داغه قصاب نه غوخه نه اوسم چې په لار اعظم او لاس را کی بیا زر لاس په صابون وینځم چې دې ظالم بیا څه چل نه داغه ذلیل قوم دا مونږه خو د بده ورځې خیو د بده ورځ خمنشت وسم نشته زورم نشته پچام لاس نه بریږي کینی مونږ پرانا ورځې د بل غوخه او تیکو خړو والای شیطانت زمون کور کله دی دو جنگول زمون کور کله دی فتنه زمون کور کله دی د دې قوم انجام بخکیږي یا دا قوم به چرته خشي مونږ مالت کې نن یو سړی د نوسی سنت ته د خدای خوار او غریب وريجه پخ کړی دی او صاحب کورمی دی او دا دغه لګولې دی دا غیر چا پیر کہ ناتونا مالے کیوں وہ سنت کرے بدے خانہ دے خراب
ویل ارمان کډنا ارمان نا زمونږ د مالت خلک بیګا لګیاو یو ماته نه دی ویلی نه برازم بل وی ماته نه دی ویل مالداغي غریب کور روان شو او دوی لا پکې ټیپر خانیم کوي نو خدای ته وګوره یو د خدای قومه خدای ته وګوره ویښ شي عقل کوي د خدای اوګل مزدوری کې لګیاي د خدای په قهر اخته 4-5,000 روپۍ دی ولې ولګولې بیړه دی هندوستړی خدای ناراض دا چې دا وریجې څوک الکه تاسو خو هم دا وریجې مریجې په خلکو خورونی کړي په ایمان وایي چې داسې ویلي چې خدای در سره ډېر خو ویلي خدای ته وګورئ کل په واده کې د 100 کسانو نه زیات کسانو ته د ولیمې دعوت ورکول خلاف سنت دی دعوت بم داسې ورکې چې څومره ستا د وسی بس کې به نه او بخوریو لکه حضرت علی د قجورو د اوربشو د روټای دعوت ورکړ نن تارا شو ګورا یو کارت باندې شل او 1.5 روپۍ خرچ راغلی د کم قوم لوفری او عیاشی چې دې حد ته ورسی قوم به خورز ګوري خوار غریب پي په 10 روپۍ کارت بچا زما د زوی واده یو سړی ته مې دوست مې مال ویل جی کارت ماډ نشته مال نه ویل نو به کارت څنګه د مال دا زما خپل کارت نه خراب ده څه کراله نو د سړی زوی بنئ چرانش ویل ولی مال کراله نو خپې بدر باندې ماتې کوم چې د کاغذ نه زما خپل ته تسپک ګوره دا څه خلق دا بنی آدم او مال ما په عمر کې د چا د واده روټای خوړلې ده ویل نه نو مال په ما د پلار حق دی سر نور ښه خوار شي ما ته چاړو د واده ونه وي مړی لمه چرانه شي تاسو مړی دی خدای و که تاسو راله یو زمړو ما والله کمه خدای هم بخي مړی څکه چې مړ شي دا عربو کار دی خلاص یو سادرګه ته تاو کو کوته ولو کناو سپردم بتو مایه خشرا سپردم بتو مایه خشرا تو دانی حساب کم و بیشرا خلاص خدای پوهیگا و کاری پوهیگا تراشی پتا څه او کرانشي پتا څه نن ودونه سنتونه مړی ټول رسم و رواج او د خدای په عظیم قهر دا قوم اخته واده 10 ورځې مخکې به جنډیانې دي او انتظامونه دي پلانی دي او ډینګړي دي او خزه او نر به په ویر اخته قرآن او سنت هم پرېخو خدای پریخي قرآن او سنت ته د سپک کتري خدای سپک او رک د پیغمبر د لور غوندې نکاح چې او نه تړي د لور خدای به د سپک او رک تاسو خیال راغی نو عرض مې دا او دین مونږ پرېښی دی ځکه خدای مونږ پرېښي عیش کې برکت نشته روټۍ کې برکت نشته ناسته کې نشته ملاسته کې نشته ګرځېدو کې نشتا خوراک کې نشتا د خولې خوند د دنیا خراب شو په خوا به د مسورو پیتی چې خوړه د چرګان ته قربان شه اوس چرګان خوري والله که د دال عمره مزه چاله ورکړي خوند د ملک او هغه ذایقه د ملک چې دا د بېدینۍ په وجې د ملک نه والوته څه د ظالم حکومتونو د لاسه هغه ورځ یو انګریز ما نه تپوس وکړ وې زه لندن نه راغلی ما تا نه انټرویو علم مالوایا ویل نن نه 10 کاله مخکې 13 کاله مخکې پاکستان کې اسلام ډیرو که اوس ډیر دی مال 13 کاله مخکې په پاکستان کې اسلام پړه کې مو په خوله کې مو
اوس په پاکستان کې اسلام په خوله کې ډېر دی او پړه کې نشتا. نو داغه د رسول الله د زمانه منافقان دي چې پیغمبر ته براله ویل بیا آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. نو مالوس په خوله ډېر دی او پړه کې نشتا. په خوا مال په خوله دومره نه او پړه کې ډېرو. اوس په خوله ډېر دی. د ضیا په حکومت کې خو ته وګوره خلقو دمیم چغې وي اسلام اسلام اسلام. په ټي وي کې دا ډمې چې دا خبرونه وایي اسلام ایسا ہے اسلام ایسا ہے نظریہ اسلام نجڑی اسلام نجڑی اسلام. په ټلویزیون کې مو ګوره دا ټلویزیون ما سره نشته زیار وخت کته نشم چې چرته پیښ شم نو ګورم ورته داسې په نو دغه لشمکه چې دا نه په ټي وي کې لګیا دا اسلام دی. الو پټي ور په سر کړی الو پټو ته وګوره بیا غدیزه کې څال جوړ کړی نه خدای بنیاد بس دا زمونږ ملک شو. که اسلام وې په ملک نو خزه ته بدا اجازت وې چې هغه په ټي وي یا په ریډیو باندې خبرونه ویلې وې به د خزه خو چې څنګه ځان عورت ته او پټای به دا سه د خزه आवाजم عورت ته پردې سړې به نه وي आवाज. اسلام داده چې خزبا په کور کې په زور زور نه ګرځي چې د پانو आवाज هم دیوال نه خوا پر دې سړې وانه. دستا د ملک اسلام دی. واخر دعوانا